السلام علیکم ورحمت الله محترمینو. نن در سره یو داسې عظیمه او پاورفل وظیفه شریک کوم چې د الله تعالی د دوه نومانو وظیفه ده، یا کریم یا رحیم. ډیره طاقتوره او ډیره ناشنا او خوندوره وظیفه ده. د الله تعالی دوه مبارک نومان دي چې ډیر عظیم او ډیر طاقتور نومان دي. د دې وظیفې په کولو سره به ان شاء الله ستاسو هر دعا الله تعالی قبول کړي. د دې وظیفې په کولو سره به ستاسو هر خواست الله تعالی قبول کړي او ستاسو هر فریاد سوي الله تعالی به یې واوري. دا وظیفه د صرف او صرف د یوې ورځې وظیفه ده. ان شاء الله په دغه یوه ورځ کې به ستاسو هره مسله حل شي. په دغه یوه ورځ کې به ستاسو هر مشکل حل شي. په دغه یوه ورځ کې به ستاسو هره پریشانی حل شي. دوستانو، دا وظیفه به انتها زیات فضائل لري او دا وظیفه د هر قسم ته حاجاتو د پوره کولو لپاره یوازینی او بهترین او طاقتور عمل ده. که ستاسو په زندگی کې هر قسم ته مسله وي، د هغه د حل کولو لپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. که ستاسو په زندگی کې هر قسم ته پریشانی وي، د هغه د ختمولو لپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. که ستاسو په زندگی کې هر قسم ته مشکل وي، د هغه د لرې کولو لپاره دا یو بهترین او طاقتور عمل ده. یا کریم هم د الله تعالی یو داسې مبارک نوم ده چې ډیر طاقت پکې پروت ده. کله چې انسان په یا کریم سره الله تعالی راوننګوي او الله تعالی ته خپل حاجت کیږي، الله تعالی هغه حاجت د انسان ورپوره کوي. یوازې الله تعالی هغه انسان نه پرېږدي، خامخا د هغه انسان مرسته کوي، له هغه انسان سره ملګری کیږي. د یا رحیم په نوم سره چې څوک الله تعالی راوبولي، په دې دنیا هم ورباندې مهربانه کیږي، په هغه دنیا باندې هم. په دې دنیا هم الله تعالی د هغه انسان مرسته کومک کوي، په هغه دنیا باندې هم کوي. نو عزیزانو، زه درته نن د دغو دوو مبارکو نومانو وظیفه ښایم، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ. دا وظیفه به ان شاء الله تاسو مالدار هم کی. دا وظیفه به ستاسو له کورنۍ څخه فقر، مسکنت، غریبي، دا هم محتاجي، تنگ دستی دا ټول ختم کی. او دا وظیفه به ستاسو په کور کې د رزق له لارې برکت واچوي. دا وظیفه به ستاسو په کور کې د اتحاد او د اتفاق له لارې برکت واچوي. په کم کور کې چې جګړې، تاوانونه، نقصانات، بې اختلافي وي، جنگ جګړې وي، هغه د ختمولو لپاره دا یو طاقتور عمل ده، بهترین عمل ده. ان شاء الله ما خپل ازمویلی ده، تاسو یې هم وکړئ. او دا وظیفه که یو انسان د یو بل مقصد لپاره ووایي، مثلا کاروبار لپاره، روزګار لپاره، اولاد لپاره، محبت لپاره، رشتې لپاره، ډیپټي لپاره، نوکری لپاره، ناجوړي څخه د ختمېدلو لپاره، ان شاء الله دا ټول مشکلات به په یوه ورځ کې الله تعالی ور حل کړي، ځکه چې الله ډېر مهربانه ذات ده. په دې نومانو سره الله تعالی راوبولئ. الله تعالی تاسو یوازې نه پرېږدي، ستاسو مشکل حل کوي، ستاسو فریاد اوري او ستاسو مطالبې چې هغه ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی حل کوي. نو زه یې طریقه درته ښایم، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ. دوستانو، د وظیفې طریقه دا ده، ډیره اسانه ده، خو کوئ به په یقین سره، کوئ به ښه په توجه سره. د وظیفې طریقه دا ده، زه یې درته څو وختونه ښایم. په هغه وختو کې که تاسو فارغ واست دا وظیفه وکړئ. یعنې د یو وخت یې ده، مثلا د اشراق له لمانځه نه بعد. اشراق لمونځ خو به تاسو ته معلوم وي، کله چې د سهار لمونځ وکئ، د سهار له لمانځه نه بعد چې مثلا لمر راوخیږي، په دې دوران کې که تاسو 2 رکعته صلات اشراق کولی سوی، یا 4 رکعته ویې کړئ، دا وظیفه له هغه نه بعد وکړئ. یا که چیرې هغه لمونځ نسئ کولی چې لمر راوختی، دا وظیفه تاسو کولی شئ. دوهم د دې وظیفې وخت د ماښام له لمانځه نه بعد. دریم د دې وظیفې وخت د ماخستن له لمانځه نه بعد. په دغو درو وختو کې چې تاسو ته هر وخت موقع میلاو سوله، فارغه واست، په هغه وخت باندې یې وکړئ. یعنې په دغو درو سرو وختو کې له دغه وظیفې سره 4 رکعته لمونځ ده. 4 رکعته لمونځ به تاسو څنګه وکئ؟ که په یو نیت سره تړئ هم یې وکئ، که په 2 نیتو سره تړئ، 2 یو وارې کوئ، 2 بله وارې کوئ، هم یې وکئ. نفل لمونځ د وی کوي.
نو کله چې دغه وظیفه تاسو شروع کی په دوه درو وختو کې سحر وخت کوي اولین بس تاسو اودس وی له اودس نه بعد به 2 رکعاته یو وار المنز 2 رکعاته بیا نفل یا څلور سره په یو نیت باندې وکړي له هغه مانځنه چې فارغ اسواس پر هغه ځای ولاړیږئ ما تاسو به دغه درود شریف مبارک ووایاست چې درته ښیم پر به دغه درود شریف یو 1.5 سواره ووایاست یو 1.5 سواره اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد آسان درود دا به یو 1.5 سواره ووایاست دغه نه بعد به د الله تعالی دغه نومان او وظیفه شروع کی په توجه سره څنګه به وایاست یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم دا به وایاست تقریبا 2.5 وار لدينا بعد بففای کی بیا هغه یو 1.5 سواره درود وایاست اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا به پر خپل لاسو باندې جوف کی پر د دواړو لاسو دغه لاسونه به پر مخ ټول بدن باندې راتیر کی الله تعالی به دې په برکت سره شفا درکړي کې په اوبو کې جوف کوي پر ګلاس اوبو په مریض باندې چخلای شي په محبوب باندې چخلای شي د اتفاق او د اتحاد لپاره د خځې او د خاوند تر مابین په غو باندې چخلای شي او له هغه نه بعد یاد ساتي ضرور په ډیره توجه سره په ډیر اخلاص سره دعا وکړي الله تعالی سپورت کوي د خپل حاجت لپاره د مصیبت د ختمولو لپاره د مشکل د ختمولو د کاروبار لپاره سي هر قسم ته دعا تاسو کوله هغه مطالبه له الله څخه وغواړئ کم څه سم غوښتل خو سي جائز وي حلال حرام نه وي ان شاء الله الله ډیر مهربان ذات چې د دې وظیفې په برکت سره بس تاسو دعا قبول شي الله تعالی بس تاسو فریاد واوري الله تعالی بس تاسو حاجت پوره کړي الله تعالی بس تاسو دعا قبول کړي او تاسو سکه مطالبه و ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره یا کریم او یا رحیم ده هغه مطالبه به محال سي او د دې وظیفې په کولو سره به تاسو ته الله تعالی په آخرت کې هم هغه سہولیات درکړي چې جنت ده هغه نعمتونه او د دنیا هغه ټول نعمتونه چې تاسو ورته ضرورت لري هغه به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره در نصیب کړي نو دوستانو دا وظیفه و زمونږ نن وظیفه دی یا رحیم یا کریم خپل هم وکړي له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې د خدای فامان السلام علیکم ورحمت الله